السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ ما هم ګلخالق نوم دی. ګلخالقه تعلیم دې شته؟ بس شکر دی. نو ته راته دا وایه که نه څه د پاکستان ترانه هغه چا لیکلي؟ قید اعظم لیکلی دی، علامه اقبال لیکلی؟ چا لیکلی دی؟ څه زده ده دی لږه شون تر دوایې څو هغه یو ته کوم ډېر نمایه یې که نه. خیر زه درسته هیلپ کوم. پاک سرزمین. پاک سرزمین. پاک سرزمین دی نه خبره. شاد باد اتباری یاسین شاد باد. نور تو نشان یزمی علی جان ارض پاکستان مرکزی یقین شاد باد. مخکې نو بس شورټ کټ دی که نه، په کور خو شورټ کټ دی خبره مخکې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ افضل خان. افضل بھائی تعلیم نه کړی؟ سوره ولسم. یوه پوښتنه نه کوم جواب را وکړه سر. هغه مو سره کوم یې ځناور دی چې نه وایي کوي نه بچي پیدا کوي؟ نه وایي کوي نه چې پیدا کوي، نه وایي کوي او نه بچي پیدا کوي. ښه درته وایي ته پاکستانی ښې که او د پاکستان ترانه درسي؟ او ته لږه ونکې ورته وایه. پاک سرزمین آرام. مرکزی یقین شاد باد. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ طاهر. طاهره تعلیم نه کړی؟ یوه پوښتنه کوم جواب راکړه. دوی خوک. پاکستانی پاکستان ترانه درسي؟ الحمدلله. لږه ورته وایه. علامه اقبال لیکل دی، قید اعظم لیکل دی، چا لیکل دی؟ یاره دا قید اعظم لیکلی کې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم لري؟ عبید. عبید باید تعلیم نه کړی؟ څومره؟ پروفیسر. یوه پوښتنه کوم جواب راکړه. ویل نه. هغه مو سره کوم یو مرغی دی چې په غوږونو سي؟ په غوږونو سي ګوډیچر. سوچ وه ګوډیچر دی. خبره دا پوښتنه درنه کوم که یوې ورځې دپاره موږ تا د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړو، ته به څه تبدیلي راولې؟ زه به دا تبدیلي به روانوم که نه، څه هغه د سېږي روډونه پخوم او وایرس بیماري به ختموم او کېږي ویز کې کېږي او هغه د سیمې کې د غریبانو خلکو سره مدد کوم، بل کرکټ جوړې کوم. دا به څنګه ته یوې ورځې کې دوه کارونه کوې؟ ویرز کې نه کېږي یعنې تا ته مې ویل چې یوې ورځې 24 घंटे کې ته څنګه روډونه پاخې؟ هغه نه کېږي، هغه د تش بلوزر په تېروم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی؟ محمد صادق. محمد صادق باید تعلیم نه کړی؟ تعلیم نه کړی. څومره؟ ولسم پوسټ. ماشاءالله. یوه پوښتنه کوم جواب راکړه. که یوې ورځې دپاره تا د موږ پاکستان وزیر اعظم جوړ کړو، ته به څه تبدیلي راولې؟ یاره انشاءالله زه به هر څه وکړم. څنګه؟ روډونه به جوړ کړم. ښه دا راته وایه که نه پاکستانی ښې که؟ الحمدلله. نو ترانه درسي د پاکستان؟ لږه ونکې ورته وایه. نه لږه به ته وایم خو ډېر. پاک سرزمین. سرزمین شاد آباد. کیسوری حسین شاد آباد. مخکې 12مه پورې سبق څلورې خامخا پریمری نهایی د څه خامخا ترانه یلی شي. والنا تو نشان عزم یال شان ارض پاکستان مرکزی یقین شاد آباد. واه. نور کیشوری حسین شاد آباد. واسطه کنه دوره ډېره وه. نه 12مه پورې سکول ته ځه لاړ شي، خامخا سړي یاد یې شي که نه. او کنه نور خطره ته وایه ته یا زه پاک سرزمین. هغه مو سره کوم ځناور دی چې نه وایي کوي نه بچي پیدا کوي؟ د شپېرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ رحیم. رحیم به یوه پوښتنه کوم جواب راکړه. ښه دا راته وایه چې یوې ورځې دپاره زه تا د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړم، ته به څه تبدیلي راولې؟ یاره ټول بینکونه به ډک کړو. څنګه به ډک؟ ولې څار سړی ځون ته لګیا دی. دا مشر دی که ملک دی، هر سړی ځون ته لګیا دی. مو خو یې چی مو ته خو چا چی نه دی. ریښونه ړنګ دی، هر څه ړنګ دی. ځکه چا ته خو شی پورته نه چې د محنت به کوې ورپسې. محنت به دا محنت دی چې ته ما وزیر اعظم جوړ کړې، دا محنت دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم لري؟ عبدالله. عبدالله باید تعلیم نشته؟ او شکر دی خپل کوم هغه دی بی صفر شته. ماشاءالله. یو پوښتنه نه کوم جواب راکړه. بس داسې مو سره ځواب یې ویلې نه. درته وایي چې پاکستان ترانه ده زده؟ تقریبا لږه ونکې به راته وایي. ترنم کې خینه شو یاله خو خیر همداسې وایي. پاک سرزمین شاد باد، کشور یاسین شاد باد،
تو نشان عزم علی شان مرکزی یقین تو نشان عزم علی شان ارض پاکستان الله نور مرکزی یقین شادباد تو نشان عزم علی شان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ نور خان. نور خان تعلیم ده کړی؟ یاره د سلک ځای دی. څومره بیا خو؟ شپږم هم پرې. یوه پوښتنه کوم جواب راکړه. وکړه. د قائد اعظم مزار چې کومه دی هغه په کراچي کې دی او د ګاندي مزار انډیا کې هغه ممبئی کې دی دلی کې دی هغه کوم ځای کې دی؟ یاره نو هغه به دلی کې ممکن.